السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم شتنه کړی ده چې نارینه خو په احرام کې پښې لڅې پرېږدي او زنانه به هم پښې لڅې پرېږدي. محترمه فقهای کرام وایي ښځه په احرام کې لکه نارینه دی ده ما سوا په 12 ځایو کې په 12 ځایو کې د نارینه سره دا مخالفت لري په احرام کې. هغه څه چې نارینه ته حرام وي دې ته روا وي. دا ښځه ګنډل سوی لباس اغوستلی سي، نارینه به ګنډل سوی لباس نه اغوندي. هغه همیاني چې نارینه تر ملا غوټه کوي دا صرف د دې دپاره چې پیسې کښېږدي. او دغه رنګه ښځه خپین موزې په پښه کولی سي او د سکلې په لاس کولی سي، نارینه هغه نسي کولی. ښځه به سر پټوي، نارینه سر نسي پټولی، خو مخ به د ښځې لڅ وي. په نهایه کې وایي ښه کار دا ده چې ښځه پر مخ باندې یو شی راوځړوي. دا د طواف په حالت کې که بعضې ښځې تاسو لیدلي چې پر مخ باندې یو نقاب لري، له مخه لري خو مخ پټ وي. په اوس ښځې خدای دې بس چې دا د حج نوم ور واخیستي، د حج نیت یې وکړي یا د عمرې نیت یې وکړي، لکه پر دې چې حجاب نه وي فرض. نو بې حرام هم به رادی لس مخ په حرم کې ګرځي. شرمېږي هم نه چې دا دونه خلک نارینه دي د کومو ځایو سره راغلي، بس دې لس مخ کې ګرځي هیله سوي. نو د احرام په حالت کې به ښځه یو قسم نقابونه راځي په بازارو کې خرڅېږي چې هغه پر مخ باندې راواچي، مخ سره نه موښلي، له مخ څخه لري خو مخ پټ وي. او له بده مرغه زموږ زنانې هلته لڅ مخ ګرځي. د احرام په حالت کې خو موږ وایو سیده خو دا محرمه ده یا د احرام څخه هم وتلي. بس دا یوه ځل د صفا مروه کې را روان وو، یو پېښوری ښځه پر دا زنګانه سر ایښی وو، معنا تر تېر سوم، بېرته ورته راوګرځېدم. حرام مال څه خو حیا وکړه، وایي دا خو مې زنانه ده. مال کله ما وایي چې ستا پر دې ښځه ستا پر زنګانه پرته ده، خو دې زنانه ده. نو دا دونه بدخواب هم ولا کوي، شبګیر هم ولا کوي چې ګرده شپه په تهجد په عبادت تېره کړې، اوس دې ته دونه خوب ورځي. خو د ګپ سره کوي، ښه دي په سر کې لاس هم راچولي دي. دا اوس مال کوم عمل کوي ته؟ نو خدای ته را کښېنستل به راځي چې لاړم. نو دا اړولاته بې ادبه سي. او ښځه به تلبیه په زوره نه وایي. نارینه به چې حرام وتړي باره به تلبیه شروع کړي، لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک. الله ته خو مو وروله، الله ته خو مو نصیب وکړه. او دغه رنګه ښځه به په طواف کې رمل نه کوي. هغه نارینهو ته که تاسو ګورئ په دا درې شوته طواف کې د چابک چابک روان وي. او دغه رنګه به ښځه د صفا او د مروه په مابینځ کې چې هغه شنه میلان دي یا زرغونه چې اوس پر چت باندې بلپان دي، په هغه ځای کې به دا ځغلي نه، سوکه به روانې وي. او ښځه به سر نه خري. او ښځه به حجر اسود نه مسه کوي عند المزاحمت، په هغه وخت کې چې مزاحمت وي نارینه ډېر وي. د بدمرغه دغه پنجابي پېښوري خویندې خو بیا پر ده چې هم د حجر اسود شوقیانې دي، هلته نو بیا فسا هم سیناري هم وي. او بل دا توریانې دا نجرا والا ښځې بیخي خوند ورکوي او غاړې بندېږي په دې باندې. او دغه رنګه به وایي صفا ته نه پورته کېږي په وخت کې د مزاحمت د خلکو چا د صفا سر ته ورپورته سي. اوس خو په صفا مروه کې دومره مزاحمت نشته. او عند المقام به لمونځ نه کوي، یا ژندې د مقام ابراهیم سره به دلته لمونځ نه کوي، ځکه دلته خلک ځي و راځي. دا ښځه د شاته سي په برنډو کې د لمونځ وکړي. دلته په لمانځه ولاړې ته طواف کوې، دا ښه لاس هم در واچوي، ویل ما زما مخ ته مه تېرېږه. دا په هغه صورت کې که د مقام ابراهیم شاته رش و، که رش نه بیا پروا نه لري. او دغه رنګه که ښځې ته حیضه سوه، ښځینه مریضي ورله، طوافي صدر یې پرېښوه یا د رخصت طواف پر دې باندې دمې نسته. او دغه رنګه که طواف زیارت له خپل ورځ څخه وځنډاوه د خپلې مریضۍ په وجه باندې پر دې باندې هغه دمې نسته.
ارشاد الساري إلى مناسك مولا علي قاري صفحة 128 مباحث الإحرام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. الله دې زموږ د خوند او درونو ټولو نصیب ورسره وکړي. والسلام علیکم ورحمة الله.